محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسو د دې زکات ادا کوئ؟ هغو ښځو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا تاسو ته دا خوښه ده چې الله رب العزت تاسو ته د اور بنګړي واچوي؟ هغو ښځو رسول الله ته وویلې نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د دې زکات ادا کړئ. عام طور سره د زکات متعلق د ښځو نه ډیره بې پرواهي کیږي. د اکثرو خویندو زیورات د نصاب برابر وي، خو هغه خویندې نه اخترای او قربانی کوي او نه کومه زکات چې د دوی په زیوراتو کې دی هغه ادا کوي. که ورکوي خو پوره په اندازه یې نه ورکوي. هغو خویندو او ورونو باندې چې زکات واجب شي او بیا یې نه ورکوي، نو د هغوی دپاره به هغه زیورات د آخرت په ورځ باندې اور شي او په هغه اور باندې به الله رب العزت د دوی تندي او د دوی اړخونه پرې داغوي. څومره سخت عذاب دی. نو میندو او خویندو خپل مال او په ځانګړې توګه زیوراتو ته وګورئ. که ستاسو مال او ستاسو زیورات نصاب ته ورسیږي د هغو زکات ادا کړئ. که تاسو سره دومره پیسې وي چې د هغو قیمت تقریبا 200 درهمو ته رسیږي 23,000 یا 24,000 افغانۍ او هغه ستاسو د اصلي حاجت نه زیاتې وي، نو هر کال چې ستاسو په دې پیسو باندې تیریږي تاسو به زکات ورکوئ. همدارنګه که تاسو سره دومره زیورات او سره زر وي چې د هغو مقدار 85 ګرامو ته رسیږي هر کال به تاسو د دې زکات ورکوئ. خو که چا سره پیسې نه وي نو د خپل خاوند ته دې ووایي چې زما د دې زیوراتو او زما د دې مال زکات ورکړه. که خاوند نه ادا کوي نو بیا خویندو ته پکار دی چې د خپلو زیوراتو نه څه حصه خرڅه کړي او زکات یې ورکړي. غفلت مه کوئ، سبا به د قیامت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې درېږئ او همدغه مال او همدغه زیورات به الله په اور کې سره کوي او ستاسې بدنونه به پیداغي. همدارنګه د ابو داود حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني في فتحات من الورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هي حسبك من النار. ام المؤمنین حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه نو زما په لاسونو کې د سرو زرو حلقې او بنګړي ولیدل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه عایشې دا څه دي؟ ام المؤمنین فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل دا ما تاسو ته د زینت دپاره جوړې کړي دي. نو محمد رسول الله پوښتنه وکړه ته د دې زکات ورکوې؟ ام المؤمنین فرمایي ما وویلې نه، یا چې څه د الله پاک خوښه وه هغه خبره مې رسول الله ته وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا ستا دپاره د اور نه کافي دي. یعنی هغه بنګړي چې ستا په لاس کې دي او د زینت لپاره دې جوړ کړي دي، که هغه نصاب ته ورسیږي او ته یې زکات ورنه کړې نو د اور لپاره دغه ستا لپاره کافي دي. همدارنګه د ترغیب او د ترهیب حدیث دی. راویه د حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها ده. عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فقلنا لا.
فقال اما تخافان ان يصوركم الله اسورة من النار.